لمونځ په لمانځه کې تخشع. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای الصلاة مثنا مثنا، لمونځ دوه رکعاته ده. څه معنی؟ شفعه ده. نفل لمونځ شفعه ده. تشهد فی کل رکعتین، په هر دوه رکعتو کې اتحیات شته. کنیت څلورو، کنیت شپږو، کنیت اتو د شپې خو روا دي کنه، خو په هر دوه بکینی دغه قاعده اخره بلل کېږي، ځکه دا پوره شوه. که د اتو رکعتو نیت وتړې په دوه رکعتو سلام وګرځې، د نورو شپږو قضایي بیا شته. که د اتو رکعتو نیت وتړې په اول دوه کې لمونځ درنه پاسید شو، د دوه رکعتو قضایي ده که شپږو قضایي ده. هره شفعه ځان ته لمونځ ده، خو صرف تحریمه شریکه شوه. دوه رکعته د پوره تر الله ربنا به ویایې، بیا چې جګ شوې دغه تکبیر قایم مقام دی، تکبیر تحریمه درېږي. وتخشع وتضرع وتمسكن. تشهد فی کل رکعتین، تشهد د په هر دوه رکعتو کې. تخشع ده، تضرع ده، تمسکن ده. دام چې مصدر شي یا تتخشع په حذف د تی سره د مضارع صیغې دي، تتضرع او تتمسکن. خشوع، تضرع، تمسکن فرق شی ده. څوک خشوع او خضوع تضرع ټول د یوې قبیلې نه دي، څوک یې نه د محالو په لحاظ فرق ده. تخشوع د زړه صفت ده، تضرع د قول صفت ده، او تمسکن د هیئت ده. زړه کې عاجزي د ویلو په وخت کې کیفیت د ژړا غوندې، اقوالو نه سړی د سړي هغه عجز معلوموي، او هیئت داسې سر ټیټ اچولی لکه مثلا موږ تاسو ته ادب دا دی چې د قیام په حال کې به د سجدې ځای ته ګورو، د رکوع په حال کې به خپلو قدمو ته ګورو، د سجدې په حال کې به د خپلې پزې ته ګورو، د قعدې په حال کې به خپلې سینې ته ګورو. دا هیئت تواضع ده، هیئت دا ظاهره په جسم کې اثر د عاجزي ده. یو خواته بلې خواته کتل التفات به نه کوي. په لمانځه کې به عاجزي وي چې په زړه کې عاجز شي، په خوله هم عاجز وي، او په ظاهره هیئت باندې عاجز وي. بیا وتقنع یدیک، یعنی څه معنی؟ ترفعهما، لاسونه به پورته کې الله ته به دعا کوي، باطن د لاسو به د خپل مخ په طرف نیولي، او یا رب یا رب. دغه نه معلومیږي چې د نفل المنظور شاته که نفل کوم سړی د دعا کوي، ځکه خو نبی علیه الصلاة والسلام د دعا خبر ذکر کړه. که چا دا کار ونه کړ فهو کذا و کذا. په دا بل روایت کې فهو خداجن، حمل مبالغتن ده، فهو دا سړی خداجن نقصان ده. خداج په معنا د نقصان سره ده. لاندې نقطه ورشریکي چې حمل مبالغتن ده، یعنی زو خداجن، دا سړی خاوند نقصان ده، په لمانځه کې لوی تاوان وکړ. نو لمونځ کې تخشع دا د لمانځه روح ده. څومره چې عجز زیاتېږي، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، دغومره د کامیابۍ ذریعه ګرځي، د خدای پاک د رحمت د جلب ذریعه ګرځي. لمونځ کې که اس سړی خو خدای پاک راته توفیق نصیب کړي، فکر وکړي د رب کریم حضور ته مخامخ درېدل ده، د الله تعالی سره خبرې کول دي. د الله په نامو کې موږ تاسو ولې خبر ونه کړ چې د ادب د عجز دغه حال ده. په دغه کې ادب ډیر ده چې موږ استاد ته، موږ خپل شیخ ته، موږ خپل پلار ته، موږ د خپل امیر ته، موږ یو مشر ته مخته کیږو، د ادب لحاظ کوو. کوشش دا کوو چې کالم پاک وي، کوشش دا کوو چې خوشبویي م استعمال وي، کوشش دا کوو چې هلته په داسې طریقه ولاړه ناسته هر څه دي موږ خبرې دي موږ په داسې کیفیت وي چې دا مشر رانه خفه نه شي. دا کوشش د موږ د بندګانو سره چې وي، وایي د الله تعالی خو لایق دی عاجزي او د خشوع هر څه چې خو هغه ده چې هغه باید راضي شي. نو چې ځي اوله نه هیئت په د زینت برابرې، او داس په صحیح طریقه باندې کالي به پاک وي، پوره جامه به اغوستې وي، حضور زینتکم. بیا به ځي الله تعالی ته حضور ته ځای به هم پاک وي، کالي به هم پاک وي، بدن به هم پاک وي، او داس به هم په صحیح طریقه باندې وي. خو بیا چې خدای متعال ته درېږي په هیئت ادب باندې، یو ولي نه څوک پوښتنه کوي د حضور د برابرېدن، دی ورته زه چې اودس وکړم په صحیح طریقه باندې اودس وکړم،
بیا چې را روان شم جومات ته دلته چې را ورسېږم یو ساعت کښېنم چې دا د لارې اضطراب ستړتیا مې ختمه شي بیا چې په لمانځه درېږم نو داسې حضور برابر کړم داسې حضور لکه یې سجدې په ځای باندې چې قبله مبارکه یې کعبه مبارکه یې راته لاندې تر پښو مې پولیسورات وي او شاته مې ملک الموت راته ولاړ وي داسې خیال کوم لکه دغه د ما اخرنی لمونځ د بیا خدای په دنیا کې ماته دوواري زندګي د بل منځه پیدا شي که نه او مخامخ راته الله فرض کړم کعبې هلته د سجدې په ځای کعبه فرض کړم مخامخ راته الله فرض کړم شاته راته ملک الموت اسرائیل فرض کړم لاندې پولیسورات راته فرض کړم بیا په ښه ادب باندې تکبیر ووایم د هغه نه بعد په ښه ترتیل و حضور سره قرائت ووایم بیا رکوع سجده هر څه ښه په اطمینان باندې وکړم خو بیا هم چې سلام وګرځم خدای پاک ته ښه وژاړم چې الله دې ما دغه ناقص لمونځ قبول کړي الله ته ښه عجز ښه زارۍ ښه ژړا په داسې حضور برابر دا خو تاسو په کتابونه سړی وګورئ خو هغه په موږ کې شته نه چې په لمانځه درېږي د تکبیر په حال کې چې لاسونه پورته کوې داسې به حضور برابر یې چې د الله نه سوا نور خدایان نشته په دا لاسو پورته کولو کې به داسې خیال راولي نفیه د کبریا عن غیر الله او بیا الله اکبر الله ته لوی ثابتول بیا د ولاړې په حال کې داسې فرض کې لکه یو مجرم غلام یو مجرم انسان چې د وخت د قاضي حضور ته ودرېږي نو د ډیره شرمه د ډیره خجالته پورته نشي ورته کتای سر یې ټیټ اچولی کوز مځکې ته ګوري ګناهګار راغلی یم رب کریمه د تا دربار ته او چې رکوع ته ټیټېږي داسې حضور برابر کړي لکه هغه مجرم انسان چې د چا نه معافي غواړي یو څوک یې ویلی یې قتل کړی بیا خپله غړی سر ورته ټیټ کړي چې بس زه ما دغه د سر مې درته ټیټ ویم هر حکم چې الله ته راباندې تطبیق کوي ما غاړه یې ایښې ده بیا چې سجدې ته ځي په سجده کې داسې حال یا وایي داسې حضور داسې نیت برابر کړي لکه هغه مجرم چې د خپلې ګناه نه توبه باسي په پزه باندې په مځکه خط کش کې هغه لوی انتهایی سرزنش په دنیا کې چې څوک چاته ورکوي وایي پزه باندې خط کش کړه دومره ذلیل یې کړي نو لکه هغه خپل جرم نه په داسې عنوان باندې چې زه تائب یم خدای پاکه سر هلته خو غړۍ ټیټه کړه دلته بیا په سجدې په حال کې داسې کیفیت چې خدای پاکه نور مې توبه ده دا د په مخ د مځکې په خاوره مې پزه درته کش کړه بیا داسې ګناه نه کوم یا به د عشق غلبه په سړي باندې چې دا لکه مزل ده معراج ته چې نبی علیه السلام تو د لارې مزل سجدې حال ته چې ورسېږي داسې کیفیت داسې په عشق و محبت کې راشي لکه د خپل محبوب د رضایت لپاره چې د رضایت لپاره د پښو ته سر واچوي لکه خپل محبوب معشوق چې سړی راضي کوي په پښو کې سر ورته کېږدي داسې حضور برابر کړي بیا د ناستې په حال کې چې په تشهد کښېني د یو خادم په صفت لاس په زندانو یې ښایي په انتظار د خدمت چې آقا به ماته څه ویایي ما چښتن به ماته څه ویایي چې دا خدمت ته جګېږه تکیه نه تربع شکل نه د اتحیاتو په کیفیت کې چې کینی داسې حضور برابر کی لکه خادم چې د خپل مولا د خدمت لپاره ناست وي چې الله به ماته څه ویایي یعنې هغه خپل چښتن به ماته څه حکم کوي داسې هیئت ته عاجز پکار ده چې د هر رکن کې ځان ته نیت وي یعنې هر رکن کې ځان ته حضور برابر روان وي لمونځ دته خشوع عاجزي ده بیا نو داسې خدای پاک سره معراج ده د الله خبرې دی او د خدای د رحمت دروازه ورته خلاصېږي